ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بیا هغه خپل باغ ته ننوت او د خپل نفس په حق کې تیری کوونکی شو. وی ویل زه دا نه ګڼم چې دغه شتمني به یو وخت فنا شي او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارومرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. د هغه گاوندی په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کېږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړي او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. پاتې شوم زه نو زما رب خو همغه الله دی او زه له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او کله چې ته خپل باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښتی دی، پرته له خدای بل قدرت نشته. که ته ما په مال او اولاد کې له خپله ځانه ټیټ ویني نو لرې نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت یعنې باغ نه ډېر غوره را په برخه کړي او ستا په باغ باندې له اسمانه کوم آفت راولېږي چې په هغه سره هغه سپېره ډاګ جوړ شي یا د هغه اوبه په ځمکه کې پرېوځي او بیا ته هغه په هیڅ شان راو نشي ویستلی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپا غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخل او ویې ویل چې کاشکې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. د الله په پرېښودلو سره داسې ونشول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي. په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازۍ واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي او عاقبت همغه ښه دی چې هغه یې وښي. د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 13مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اوري. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل
مقتدرا. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ اسمانه اوبو ورولې نو د ځمکې شنیلای خزر غون شو او سبا همغه شنیلی دوس شول چې بادونه په هوا وړي. الله په هر څه باندې قادر دی.